چې سپرلی راشي او د ګل موسم شي، زما وړوکي بچي رمبې راواخلي، ځمکه وچخوي، بلها د ګلو تخم بلها ډنډرې نال کړي، چې سپرلی تیر شي زرغونه ونه شي. بیا مې وړوکي بچي ما نه پوښتنه کوي، تا خو ویل چې دا د ګل ځمکه ده، دا جنتي خاوره ده. تا خو ویل چې دا د ګل ځمکه ده، دا جنتي خاوره ده، دا د ښایست د پسرلو وطن دی. زه لاجوابه شمه، زه لاجوابه شمه. زه خپل واړه بچي ته د دې تضاد دا قصه څنګه وکړم چې دا د ګل ځمکه وه چې اوس بارود ټوکوي، دا جنتي خاوره وه چې اوس لمبې بلوي، دا د سپرلو وطن و چې اوس خزان خزان دی. دا د سپرلو وطن و چې اوس خزان خزان دی. نو څنګه دا ووایم چې د ګل په دې خاوره بچي د اور باران شوی دی، د اور باران شوی دی.